عزتمند نو چې کله انسان له شپې اوده کیږي نو په دغه وخت کې راجه کول دا سنت دي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به کله د شپې اوده کېدو نو هغه به اسمد راجه لګول، یعنې هغه سترګه به یې درې ځله سیلان کوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم د رجو کولو فایدې هم بیان کړي دي چې په دې سره د سترګو نظر تیزیږي. د ابن ماجه حدیث دی، پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي: علیکم بالاسمد عند النوم فانه یجلو البصر ویلبت الشعر. د اوده کېدو په وخت تاسو اسمد راجه خامخا کوئ، ځکه دا د سترګو نظر تیزوي او ویښتان رازغلوي. په یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بېشکه ستاسو په رجو کې بهترین راجه د اسمد دي، ځکه دا د سترګو نظر تیزوي او ویښتان رازغلوي. او عزتمندو د نن سبا ډاکټرانو، ماهرینو او طبیبانو هغوی هم د رجو ډېر زیات فواید بیان کړي دي چې هغوی د رجو یا څو اجمالا فواید ذکر کړي دي چې راجه کول دا د سترګو زخم، د سترګو خارښ او سوځېدلو دپاره ډېر مفید دي، ځکه په دې سره د سترګو هر قسم متعدد جراثیم ختمیږي. بل دا چې په رجو کولو سره انسان د سترګو د دانو نه محفوظ کیږي، یعنې په سترګو کې بیا هغه دانې نه راخیږي. او نن سبا محترم او جدید ساینس دا هم تحقیق کړی دی چې کله انسان رجه پورې کي نو د لمر د تیزو شعاعو د وجې نه د سترګې ته نقصان نه رسیږي، یعنې سترګې ولا بیا دغه انور نه خرابوي بلکې محفوظ ترې ساتلی کیږي. نو عزتمندو نن سبا ساینس دا هم وایي چې په رجو کې هغه شفا پرته ده چې انسان په دې سره د هرې بیمارۍ نه محفوظ کیږي. او د سترګو داسې بیمارۍ دي چې د هغې نه ډاکټران هم عاجز وي، خو چې کله انسان دغه رجه پورې کي الله پاک په دې کې داسې شفا یې ده چې د هغې سره چې کوم دی هغه بیمارۍ نه ختمیږي. او عزتمندو موږ او تاسو ته خپل پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څه د پاسه 1400 کاله مخکې خپل امت ته دا ترغیب ورکړی دی او د دې هغه فایدې موږ او تاسو ته بیان کړي دي. نو بیا د عزتمندو وروڼو موږ او تاسو چې کله هم اوده کیږو موږ او تاسو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دې سنت طریقه باندې عمل کوو چې موږ او تاسو راجه ولګو او خپل سترګې هغه تورې کړو.